سجادو دی کړي دې شیخانو نزړ دی وړې دې شیخان دی لیونی کړل سور کمیس دی کړي دې. السلام علیکم زما ګران مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضرم. ملګرو زما چې کوم نننی ټاپک دی هغه دا دی چې فاطمه ګل پاکستان نه تللې ده دوبۍ ته، او دوبۍ کې خو داسې غیبه شوې ده څه پته یې نشته. اول به بیچ باندې به تصویران به راویستل، اوس خو شیخانو سره ناسته ده او بیخي غیبه شوې ده، پته نشته چې شیخانو ورسره څه وکړل چې دا خو سکرین نوټ شوې ده. نه په ټیک ټاک راځي، نه چې دی نو نور څه راځي، نه په فیسبوک باندې راځي، بیخي غیبه شوې ده، نه تصویران راځي. فاطمه ګل څه د سره شوي دي؟ دا د کوم مرد دوای دی اغوښتې ده شیخانو نه بیخي غیبه شوې، اډو پته دې نه لګي. ډېر د شوق دوبۍ ته لاړې، اوس چېرته کې اوس را مخامخ شه که نه، سکرین نه بیخي اوټ شوې. تا ویل دا لوبه ده، نیلم ګل دې صحیح کړې ده، تا ویل دا خو لوبه ده، صبر وکړه زه هم لږ لاړ شمه د دوبۍ هغه سیلونه وګورم او د شیخانو سره کښېنم پاسمه. خو تا ته نه دي پته ظالمې شیخانو هغه اوس خو سکرین نه موټ شوې، خوند نه کوي که نه. اوس راشه که نه سکرین باندې سټیج ډانسونه دې څه شول، هغه ډرامې دې څه شولې، ډرامه سیریل دې م راتلو واله ده، هغه څه شوه؟ ولې بیماره شوې دونه زر؟ اوس زینه چې زینه حوصله دې لاړه ختمه شوه، لا خو درته د غر په شانتې ژوند پاتې دی. ته به نیلم ګل نه به ډېر مخکې به ځې. دا خو ته ایله دوبۍ ته تللې او غیبه شوې، صبر وکړه. انګلینډ پاتې دی، کینیډا پاتې ده، بیا چې دی نو جرمني درته پاتې ده، هلته به هم ته ځې. خو شیخان ډېر خوښوي دا ډالۍ چې کومې دي که نه ستا هغه. وایي مونږ دعا کوو چې فاطمه واپس راشي. هلته کې د دې ګزاره ډېره ګرانه ده، دا ژوند درته خفه کېږي، دا ژوند به څنګه تېرې هلته کې. او بل ته خو شوړه پکاره ده، هغه ته خو پیسو سره مقصد دی. شپې ورځ په تا باندې به څنګه تېرېږي وایه که نه فاطمه ګل؟ ډېر دې شوق و که نه، ارمان دې پوره شو. اوس صحیح ده، ستا خپل ژوند دی، ستا خپل لایف دی، کوه چې څه دې زړه غواړي. تا ته مثبت ولګېده، وایي نیلم ګل باندې څونه سختې تېرې شوي دي. خیر دی، یو دوه چکرې نور وهه په خپله به سیټ شي. بس ملګرو زما دا خبرې وې، دی به اول ډېر پت به یې کولو که نه، را بغېده به، ځمکې نه به ټوپونه وهلو، بس کله به څه کول کله په ټیک ټاک و، کله په څه کله څه. اوس به یې خوند کوي چې د سیر څو پخېږي. بس ملګرو زما دا میسج دا پیغام و چې ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ، خپل دوستانو سره شیر کړئ. او چې کوم ملګري نوي راغلي دي زما په یوټیوب چینل باندې، نو تاسو زما دا چینل نه دی سبسکرایب کړی، پلیز تاسو ځان سره زما دا چینل هم سبسکرایب کړئ، او کمنټس کې خپل رایې را سره ضرور شیر کړئ. والسلام.